ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. هغه کسان چې صبر وکړي پر غم باندې، پر مشکل باندې، په تکلیف باندې، او دغه رقم چې څه ضرر او تاوان ورته رسولی دي، چا زهیر کړی دی، تکلیف یې ورکړی دی، د صبر وکړي او بیا یې مغفرت بخښی ورته وکړي. دا د لویو خلکو د بهترینو انسانانو خوی او عادت دی. الله تبارک وتعالی فرمایي. او الله تبارک وتعالی وایي چې کله تاسې له غمه سره مخامخ سئ، د دې غم د کمیدلو دپاره تاسې کومک حاصل کړئ، په زړه کې دا ووایه چې زه د الله تبارک وتعالی بنده یم، په دې غم کې زه زما رب اچولی او د دې غمه څخه زما رب ما خلاصوي. دویم په لمانځه باندې، په لمانځه باندې د لمانځه په کول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کله پریشاني ورسېدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به فورا د الله تبارک وتعالی و عبادت لمانځه ته راکړي. ځکه په لمانځه کې مختلف لمونځونه دي. یو لمونځ چې دی هغه د حاجت لمونځ دی. د حاجت لمونځ چې الله تبارک وتعالی ته زارۍ وکړي چې الله زه په دغه مشکل کې لوېدلی، ما د دغه مشکله څه خلاص کړه. نو 2 رکعته نفل کېږي، د هغه نفل وروسته بیا هغه مسنونه دعا ویل کېږي. دا رقم د شکر لمونځ کېږي. مختلف لمونځونه دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د خپل مشکلاتو د حل دپاره د ټولو بهترینه لار چې موږ ته ښولې ده هغه دا دی چې مؤمن مسلمان د الله تبارک وتعالی شکر ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صبر دا د مؤمن دپاره یو لویه رڼا ده، په دنیا کې هم، په آخرت کې هم، په قبر کې هم. کم مؤمن مسلمان چې پر مشکلاتو باندې صبر وکړي، د دې صبر بدله الله تبارک وتعالی د مؤمن ته په دنیا کې الله تبارک وتعالی د خپل فضل او د مهرباني نور او رڼا ور باندې نازلوي. الله تبارک وتعالی په زړه کې یو نورانیت پیدا کړي او الله جل جلاله د دغه صبر په بدله کې چې پر هر مصیبت باندې د صبر کړی دی، الله تبارک وتعالی په قبر کې د قبر تاریکی الله تبارک وتعالی د قبر خواری او وحشت الله تبارک وتعالی د صبر په بدله باندې الله تبارک وتعالی ورته اسانه کوي. درېیمه لویه بدله بیا دا ده چې کله سړی د محشر په ورځ باندې، د قیامت په ورځ باندې دی د حشرګاو میدان ته روان دي د الله تبارک وتعالی ته د حساب د کتاب د ورکولو دپاره. هلته به الله تبارک وتعالی د ده په مخ کې یو نور روان کړی، د دغه نور په برکت باندې به دی مخ ته ځي او تګ به کوي. نو ځکه زما ورونو موږ باید چې هر مؤمن باید چې د مشکلاتو په وخت باندې صبر وکړي او داسې نه وي چې سړی مسکین سي نو بیا راولاړ شه د بېدینۍ لارې شروع کړه. سړی مسکین سو راځه اوس نو ناروا کاروبار کوه. سړی په مشکلات کې ولوېدی راځه اوس حرام خوره. سړی د درپدرۍ سره مخامخ سو راځه اوس د حرامو تقاضا شروع کړه، حرامې طریقې اختیار کړه. نه د مؤمن دپاره د دې شیانو څخه باید چې ځان وساتي. صهیب ابن سنان رضی الله عنه صحابي مبارک دی، دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عجبا لامر المؤمن، تعجب دی د مؤمن و شان ته چې الله تبارک وتعالی مؤمن ته عجب شان ورکړی دی او ډیر غریب شان الله تبارک وتعالی مؤمن ته ورکړی. ان امره كله له خیر، د مؤمن ټول ژوند په خیر کې دی. وليس ذلك لاحد الا لمؤمن، دا شان صرف او صرف د مؤمن دی. ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له، کچیر مؤمن ته الله تبارک وتعالی خیر ورسوي، الله رب العزت نعمت ورکي، الله په خوشحالي باندې ونازوي، نو دی په دغه خوشحالي کې د الله جل جلاله شکر ادا کړي چې الحمدلله رب العالمین چې الله تبارک وتعالی ماته پلانکی نعمت راکړي، د ناجوړي څخه ښه کړم، حلال پراخ رزق یې راکړي، د غم او مصیبت یې وساتلم، د الله تبارک وتعالی شکر ادا کړي. دا د مؤمن دپاره خیر دی، په دا شکر باندې الله تبارک وتعالی دته بدله ورکړي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وان اصابته ضراء صبر، او کچیرې دته یو تکلیف ورسېدی، تاوان ورته ورسېدی، ناجوړي ورته ورسېدلی، یو مشکل ورته ورسېدی، د یو ظالم حکمران سره مخامخ دی، صبر وکړي. فکان خیرا له، د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا هم د ده دپاره خیر، ځکه ستا په دې صبر باندې الله تبارک وتعالی عاجل په دنیا کې د دې صبر بدله درکوي، او یا الله تبارک وتعالی د دغه صبر په خاطر باندې الله جل جلاله په آخرت کې الله تبارک وتعالی لوی مقام او مرتبه او درجه درکوي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو کې صبر، زغم او برداشت پیدا کړي. الله جل جلاله دې موږ د بې صبرۍ څخه وساتي. الله تبارک وتعالی دې زموږ
پر ژبه باندې ټوله عمر د شکر کلمات جاری کړي الله جل جلاله په دې ډېر خوشحاله کیږي زما او ستا دغه عاجزه بدن د کمزوری بدن د کمزوری عبادت زموږ هغه لوی رب جل جلاله په دې ډېر خوشحاله کیږي چې ستا د دې خولې څخه د شکر کلمات راوځي ځکه شکایت مه کوئ په شکایت باندې د الله تبارک وتعالی خوا بدېږي شکایت سړي ته فایده هم نه کوي په دنیا کې چې هر څونه شکایت وکړي هېڅ فایده نه درته کوي او په صبر باندې د شکر په کلماتو باندې که ته په مشکل کې یې بیا وایي الحمدلله رب العالمین زما رب ما ویني زما رب زما په ټولو حالاتو باندې خبر دی بس زما پر دغه حال باندې شکر دی الحمدلله رب العالمین الله دونه غیرتمند ذات دی الله تبارک وتعالی د دې شکر ډېره لو بدله تا ته درکړي د قرآن دا وعده کړې ده په د قرآن کې الله تبارک وتعالی دا وعده کړې ده چې ستا د دغه شکر په ویلو باندې الله جل جلاله تا ته د نعمتو زیادت تر نصیب کوي ستا دا نعمتونه الله قائم و دائم کې همیشه یې کې دا نعمتونه الله یې نه ده ساخلي او د دغه شکر په ویلو باندې الله تبارک وتعالی تا ته اجر درکړي او اجر عظیم درکړي لوی اجر الله تبارک وتعالی درکړي ځکه د مؤمن مسلمان باید چې عادت تا راکمي زموږ او د نورو خلکو فرق دی موږ په یو رب باندې ایمان راوړی دی موږ په رسول باندې ایمان راوړی موږ په قرآن باندې ایمان راوړی او زموږ ایمان او اسلام تقاضا دا ده چې موږ به هر وخت د هر مشکل په وخت کې د صبر کلمات وایو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې ته د شکر کلمات را نصیب الله دې پر مشکلاتو په غمو باندې د صبر توفیق راکړي